السلام علیکم. ویلکم ټو مای یوټیوب چینل. نن په دې ویډیو کې په دې لیسن کې مونږ به داسې الفاظ زده کوو کوم چې مونږ په روزمره کنورسیشن کې ویل غواړو او کوم چې مونږ ته هر وخت مخې ته راځي او مونږ یې استعمالوو او واقعي چې دا الفاظ تاسو لپاره ډیر ضروری دي. که تاسو واقعي انګلیش زده کول غواړئ نو دا ویډیو لازمي وګورئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ځکه چې مونږ هر وخت داسې ویډیوګانې اپلوډ کوو په کوم سره چې ستاسو انګلیش واقعي بهتر او امپروو کیدلی شي. نو راځئ چې سټارټ کړو. واچمین. واچمین چوکیدار ته ویل کیږي. واچمین چوکیدار. فارمر. فارمر زمیندار یا دیکان. دیکان ته په انګلیش کې فارمر ویل کیږي. لایر. لایر. لایر وکیل ته ویل کیږي. وکیل. فشرمین د کبانو نیولو والا ته فشرمین ویل کیږي. کیمیسټ. کیمیسټ او ډرګیسټ دا دواړه دواساز ته ویل کیږي. کوم خلک چې دوایي جوړوي د مریضانو لپاره هغې ته کیمیسټ یا ډرګیسټ ویل کیږي. ټیچر. ټیچر استاد ته ویل کیږي. ټیلر خیاط یا درزي ته ویل کیږي. فزیشن. فزیشن حکیم یا طبیب ته ویل کیږي. ریپورټر. ریپورټر خبریال ته ویل کیږي. شاپکیپر. شاپکیپر معنا دکاندار. دکاندار ته په انګلیش کې شاپکیپر وایي. ټرانسلیټر. ټرانسلیټر ترجمان ته ویل کیږي. کوم خلک چې د یوې ژبې ترجمه کوي هغې کس ته ټرانسلیټر وایي. میجیشن. میجیشن جادوګر ته ویل کیږي. شو میکر. شو میکر او کابلر. شو میکر او کابلر دواړه موچي ته ویل کیږي. پرفیومر عطر فروش. عطر خرڅونکي یا د سپری خرڅونکو والا ته پرفیومر ویل کیږي. واشرمین دوبي ته ویل کیږي. هغه کس چې جامې وینځي د چا دپاره یا د خلکو جامې راټولوي او وینځي یې واشرمین ورته ویل کیږي. لاک سمیت. لاک سمیت تاله ساز یا قلف ساز. هغه خلکه چې قلفونه یا تاله جوړوي هغې ته لاک سمیت ویل کیږي. پولیټیشن. پولیټیشن سیاستدان ته ویل کیږي. هاوس کیپر نوکر ته ویل کیږي. هغه نوکر چې په کور کې کوم خدمت کوي که ښځه وي او که سړی وي دواړو ته هاوس کیپر یعنی نوکر نوکر ویل کیږي. بیکر. بیکر نانبی ته ویل کیږي. نانبی. کیشیر. کیشیر خزانچی. هغه کس چې پیسې جمع کوي هغې ته کیشیر وایي. یا په هوټلونو کې چې کوم کس پیسې اخلي هغه ته کیشیر یا خزانچی ویل کیږي. کانټراکټر. کانټراکټر ټیکهدار. کوم کس چې د څه څیزونو یا د سړک جوړولو د کور جوړولو او داسې تعمیراتونو ټیکهداري کوي هغې ته کانټراکټر وایي. کانټراکټر معنا ټیکهدار. میکانیک. میکانیک مصري. مصري ته په انګلیش کې میکانیک وایي. نرس. نرس مطلب نرس یا دائی. پویټ. پویټ شاعر. ایکټر. ایکټر اداکار. بټچر. بټچر معنا قصاب. باربر. باربر معنا نئی. نئی ته په انګلیش کې باربر ویل کیږي. کارپینټر. کارپینټر معنا کارپینټر ترکاڼ یا نجار ته ویل کیږي. کارپینټر ترکاڼ یا نجار ته ویل کیږي. ځینې خلک ورته ترکاڼ وایي ځینې نجار. کابلر موچي. ډینټیسټ د غاښونو ډاکټر. ګارډنر مالي. کوم خلک چې د بوټو خیال ساتي اوبه ورکوي او داسې نور خیالي ساتي هغه ته ګارډنر یعنی مالي ویل کیږي. په دې سره زموږ دا لیسن
دا سبق اختتام ته رسي. که چېرته تاسو غواړئ چې خپل انګلیش مضبوط او امپروو کړئ نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، ځکه چې موږ هر وخت هر ټایم داسې ویډیوګانې اپلوډ کوو چې په هغې سره واقعي ستاسو انګلیش مضبوط کولی او بهتر کولی شي. See you inshallah the next time with another lesson. الله په امان، خوشحال او آباد اوسئ.